د افغانستان یوې باوري امنیتي سرچینې د افغان حکومت د هغې ادعا د اثبات لپاره چې ګڼې پاکستاني نظامیان د افغانستان په جګړه کې ورښکېل شوي دي له رسنیو سره دغه ویډیو شریکه کړې ده. که څه هم په دغه ویډیو کې وسلوال په شخصي جامو کې دي خو خبرې په اردو ژبه کوي او تر ډیره یې خبرې د قومندې په څیر دي، یعنی وایي هغه ځای مه ولئ، نښه سمه ونیسئ، هلته ټانګ ولاړ دی فیر پرې وکړئ، انشاءالله وبه لګېږي او داسې نور. تر دې وړاندې هم پر ټولنیزو رسنیو داسې ډیر ویډیو کلیپونه خپاره شوي چې د افغان ځواکونو پر ضد جنګېدونکي وسلوال پکې په اردو ژبه خبرې او جنګیالیو ته د بریدونو لارښوونه کوي. دا تصویر څه موده وړاندې په خپله طالبانو په پکتیکا کې د افغان پوځ پر یوې اډې د برید پر مهال ثبت کړی دی. سب نے پہلے تو آگے تمام ساتھی اپنی گھڑیاں بنا لیں، 5-10 کا ٹائم لے رکھا، مغرب کی نماز سے تقریباً 20-15 منٹ پہلے کا ہم نے ٹائم رکھا، اسی وقت پہ ہم فائر کریں گے. همدغې باوري سرچینې د شاوخوا 19 پاکستانیانو تصویرونه رسنیو ته وروښودل چې د مخامخ جګړو او یا هم د نورو ورانکاره کړنو پر مهال نیول شوي دي. اور پہلا گولا ہماری طرف سے یعنی ہمن والوں کی طرف سے فائر کیا گیا. د دغه امنیتي سرچینې د معلوماتو له مخې د پاکستان او د سیمې استخبارات غواړي په افغانستان کې د دیموکراسۍ پر بنسټ رامنځته شوی حکومت ړنګ او دلته د دیموکراسۍ تجربه ناکامه کړي. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې وړاندې افغان ولسمشر هم اندېښنه ښودلې وه چې افغانستان ته په پراخه پیمانه بهرني وسلوال را دننه شوي او روسي بریدونه یې په تېرو 14 کالو کې بېساري بللي وو. टैंक अगर आई थी ओ पीछे खड़े हो गए, टैंक रुक गए, टैंक इंशाल्लाह रुक गए, टैंक रुक गए.